لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا كنتم ولما يقرأوا قراء أو ذين درسي ذكروا الحمد لله من هو أساس المدرسة افتتاحي دا دغه خوشاله ورځ ده. الله رب العزت موږ تاسو ته خپل دین سره خپل جماعت د مدرسې سره همیشه لپاره قائم کړئ. عزت مند ما چې کوم آیت کریمه تاسو په حضور کې تلاوت کړو دا د سورۃ الحمد سجده یا سورۃ فصلت په تاسو وایي شپږم نمبر آیات ده. د دې آیات کریمه لفظي ترجمه راځي دا الله فرمایي چې قرآن باندې کار کوي. فرمایي وقال الذين كفروا ويقولون كفروا چې کافرانو چاته خپل اشراق او خپل نور کوم خلک چې کافرانو هغه ته دا خبره کوله لا تسمعوا لهذا القرآن القرآن تضمن د نبی علیہ السلام چې قرآن بیانوي صحابه کرام چې قرآن بیانوي قرآن تلاوت کوي دې چې تدبر کوي والغوا فيه شور کوي لعلكم تغلبون ولعلكم تغلبون دغه راځي صالح شي په دې شور سره او په دې چور سره په دې چمچکو سره په دې شورو سره نو دا قرآن تاسو ورانوي او تاسو په دغه خلکو باندې غالب شي. اذا كنتم تحملون على الكلمات مسموعات هغه څه شو چې کله صحابه کرامو او نبی علیه السلام چې کومه عظمه کې خلکو د قرآن مستقبل د قرآن آیات ورکړو. قرآن کریم هغه کتاب دی چې د انسان د فطرت سره د عقل سره چې فطرت مسخ شوی نه هغه کتاب دی. هر انسان چې صالح عقل او صالح فطرت خاوند وي قرآن کریم وایي او ته باندې خامخا اثر کوي. دا قرآن په انسان کې انقلاب راوړي. نو کافرانو سره خوف او یره د دې لپاره چې که چېرته زموږ دا کشران زموږ دا کور والا زموږ د دې کلي والا خلک دا قرآن واوري دا ټول زموږ لاره پرېږدي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ونیسي. نو د دې وجه نه هغوی دا یو پلان جوړ کړ. خو هغه وخت او هغه دور دا پلان چې دی چونکې هغه زمانه د سادګۍ زمانه وه د هغې زمانې کفار هم سادهګان وو. د هغوی اسلوب او طریقه د قرآن د مخالفت هم هغه ساده وه. ساده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کله تلاوت کوي نو تاسو به شروع کې نو نواري چې عزتمندو هغوی دا لاره نیولې وه د قرآن د خلاف لپاره د قرآن نه د خلکو د اړولو لپاره. خو د وخت تېرېدو سره څنګه چې خلک عصري کېږي زمانه عصري کېږي نو خلکو کې لکه څنګه چې هغه زمانې کفار سادهګان وو هغوی طریقه هم ساده وه. نو د دې زمانې کفار هغوی د قرآن د مخالفت لپاره د دې وجې نه د دغه زمانې ابو جهلانو د دغه زمانې فرعونیانو د دغه زمانې ابو لهبانو دوی به د قرآن په خلاف باندې نور طریقې استعمال کړي چې عین کار خو د هغوی دی خو البته اسلوب و طریقه یې بدله ده. مقصد یو دی چې قرآن نه خلک واړوي خو طریقه بدله ده. طریقه دا ده چې په دې زمانه کې داسې طریقې استعمالوي د قرآن نه د خلکو اړولو دپاره د ځوان نسل د قرآن نه اړولو دپاره د ځوان نسل د بېدینه کولو دپاره دوی نورې طریقې په کار واچولې. هغه طریقه د میډیا طریقه ده. تلویزیون یو طریقه ده د قرآن نه د خلکو اړولو دپاره. په
تلویزیون کې چې څومره برنامې چلیږي هغه د قرآن د خلاف لپاره دوی استعمالوي. چې کوم برنامې په تلویزیون کې چلیږي، سریال دی، ډرامه ده، هندي فلمونه دي، او همدغه رنګې خواله رسنۍ چې ورته وایي، فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، او دارنګې یوټیوب دی، او نور چې کوم خواله رسنۍ دي، انسټاګرام دی، ټیلیګرام دی، دا ټول شیان د څه لپاره کافران استعمالوي؟ د مسلمان ځوان د ګمراه کولو لپاره، د مسلمان ځوان د قرآن کریم د اړولو لپاره. وګوره طریقه ډېر ناشنا ده، هغسې طریقه نه ده لکه هغه زمانې خلکو چې کولو، هغه زمانې کفارو چې کولو. نو په دې طریقه باندې عزتمندو دا د دغې دور ابو جهلانو، د دغې دور کافرانو دا پلان شروع کړی دی چې څنګه زموږ ځوان نسل د اسلام نه منحرف کړي، د قرآن نه منحرف کړي، قرآن واوري، قرآن زده کړي، د قرآن په معنا ځان پوه کړي. نو د دې وجې نه په هغه دور کې چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې دور د کافرانو مقابله کوله، چې هغوی د کافرانو په خلاف باندې د مسلمانانو نظر، د مسلمانانو فکر هغه په قرآن باندې برابرولو. خو په دې زمانه کې عزتمندو هغه علما، هغه قراء، قاریان، حافظان چې هغوی په مدارسو کې اوسېږي، هغوی د مسلمانانو د بچو د اولادونو تربیه کوي. دا عین د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې کافرانو خلک د قرآن نه راویستل په مختلفو لارو، او نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه خلک قرآن ته کش کول. او دې زمانه کې څوک دي؟ د مدرسې علما، د مدرسې قاریان، د مدرسو والا دعوتګران. ورځ هغوی په دې فکر کې دي چې څنګه دا مسلمانانو دا بچي د کافرانو د دلونو نه، د کافرانو د نظامونو نه موږ وباسو، بیرته خپل دین ته او خپل قرآن ته، د آسماني دین ته دا خلک متوجه کړو چې قرآن راواخلي او د دغې کفارو په لومو کې او د دې په دام کې چېرته دا مسلمانان وننوځي. عزتمندو موږ تاسو باندې الله رب العزت ډېر زیات مهرباني کړې چې الله پاک موږ هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ډله وه د هغې خلکو په تګلاره باندې د هغوی پسې موږ هم روان یو. الحمدلله زموږ د علماو د دوی هم همدا کار دی چې دا خلک مدرسې ته، قرآن ته خلک رابلي. نو تاسو دا خواري وکړئ سره هغوی ته دا دعوت ورکړي چې تاسو راشئ مدرسه ووایئ، دین زده کړئ، قرآن زده کړئ. نو انشاءالله آینده کې به دا ټولنه ټول دینداره شي، ټول ځوانان به انشاءالله په دین روان شي. الحمدلله اوس هغه طریقه نشته لکه مخکې نظامونو کې چې تلویزیون، راډیو، هر څه د کفارو په ارادې چلېدلې، د هغوی په خوښه چلېدلې، څه چې کوو هغه به کوو. الحمدلله اوس هغه شی نشته. خو موږ باید په خپل ځان باندې خپله ګمراهۍ ته ځان وانچوو، ځکه اسباب دومره مهیا نه دي چې موږ ته زموږ نظام هم زموږ په خلاف کار وکړي او زموږ حکومت هم زموږ په خلاف کار وکړي. اوس چې یو سړی شر پسې ځي نو پوه شه چې د ده خپل شر دی، خپل نفس کې شرارت دی، ځکه شر پسې ځي، ځکه ماحول ورته هغسې برابر نه دی. نو دې زمانه کې اوس پکار دی چې هر مسلمان، هر ځوان هغه د الله کتاب ته وخت ورکړي، کم از کم 1 ساعت 2 ساعته چاله الله پاک توفیق ورکړي، سهار نه تر ماښامه د الله دین ته، د الله کتاب ته وخت ورکړي. نو زموږ ستاسو په عمر کې، په ژوند کې به الله ډېر زیات خیرونه واچوي. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک واتوب الیک.